ویستلې توره. د اسلام د هغه اتل کیسه چې په وړاندې د روم او فارس امپراتورۍ د اطاعت سرونه خم کړل. هو د هماغه اتل کارنامو ډک داستان چې په ایمانی قوت او سالم قیادت یې د ظلم او جبر لښکرې ماتې کړې. خالد بن ولید رضی الله عنه چې د نړۍ ستر قومندانان یې له جنگي تکتیکونو ګوته په غاښ کړل. ویستلې توره ناول تاسو ته ښایي چې خالد بن ولید رضی الله عنه څوک و، اسلام ته یې څه ورکړل او موږ ته یې څه پیغام پرېښی. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. ویستلې توره. د حماسو تمځای داستاني او ادبي حماسو تمځای داستاني خپرونې. درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله دا چې ټول به روغ و جوړ یاستئ، د ژوند چارې به مو تر دې مهاله په خیر را رسولي وي. درنو اورېدونکو، په تېره خپرونه کې مو راسره د ویستلې تورې ناول 49مه برخه واورېدله او په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 50مه برخه اورئ. مخکې له دې چې نوې برخه پیل کړو، په سر کې هم د تېرې برخې څو په زړه پورې او لنډې صحنې اورو. جنوب لوري ته اوبله یوه سیمه وه چې د عراق او د عربو په سرحد کې وه. په هغه زمانه کې اوبله یو ښار و. د هغه چار چاپېره سیمې ښېرازه او شنې وي. هلته ډېر ښکلی ځنګل او شنه او سمسور غرونه وه. دا د تاریخي اهمیت وړ سیمه وه. نن هم هلته کنډوالې خورې دي چې د چوپتیا په ژبه تاریخي کیسې اوروي. هره کیسه د عبرت وړ ده. یوې نوې پیغلې له خپلې ملګرې څخه پوښتنه کوله. د مسعود لورې خدامه رانغې. د مسعود د لور زهرا په سترګو کې اوښکې راغلې او هغې اسویلی وکړ او مخ یې واړولو. ملګرې یې زهرا ته وویل، تا ویل چې هغه تا نه غولوي؟ زهرا وویل، زه بیا هم وایم خدام ما نه غولوي، هغه به ضرور راځي. زه له هغه ایراني سره نسم، مرګ قبلوم. خدام څه نور هم غوښتل چې ویې وایي چې په باغ کې د کارکوونکو شور او زوق غوندې جوړ شو. 3-4 کسانو خدام ته غږ کړ. زهرا اوچته شوه او له هغه ځایه په ونو کې ورکه شوه. خدام اوچت شو او ویې لیدل چې لږ لرې هغې خواته ایراني قومندان شمر په آس باندې سپور را روان دی. بوډا وویل، په الله جل جلاله قسم، ته د دې وړ نه یې چې تا ته مسلمان وویل شي. تا د خپل لورګانو د عزت د ژغورلو لپاره د خپل رور د لور د عزت خیال ونه کړ. یو بل وویل، په تا دې د الله جل جلاله لعنت وي ابو نصره، ته پوهیږي چې د دې اورپرستو عادي څومره دروغ وي. یو بل وویل، د خپل لورګانو د عزت د ساتنې لپاره موږ خپله موجود یو، ستا لورګانې زموږ خویندې دي. ګډا چې کله خپل عروج ته ورسېدل او د شرابو نشې د شمر او د هغه د سپاهیانو دماغونه بېکاره کړل، نو شنیدونکی یو غشی راغی چې د شمر په غاړه یوې خوا ته ولګېد او د هغه څوکه له بلې خوا څخه ووتله. دویمې پوستې ته هغه وخت د حملې دا وي د تېرې برخې څو په زړه پورې او لنډې صحنې.
اوس هم نوې برخه را سره تر پایه واورئ. کله چې سهار شو مسلمانان کروندو باغونو ته د کارونو لپاره له کورونو څخه راووتل چې اسورو ایرانی پوځیانو د هغو کلي محاصره کړل. مسلمانان یې کار ته له تګ څخه منع کړل. ایرانی پوځیانو نارینه بیل یو ځای کړل او ویې درول او د هغو ښځې له کورونو څخه وویستلې او له نارینهو څخه یې لرې هغو ته د درېدو حکم وکړ. پوځیان د هغو کورونو ته ننوتل او داسې تلاشي وکړه څرنګه چې د هغو د کورونو د کوټو ځمکې هم شکولې وي او لیدلې وي. هغو ته له کوم کور څخه داسې شی ترلاسه نه شو چې شک پیدا کړی وای. البته سپاهیانو ته چې کوم شی د خپل ځان لپاره خوښ نظر ته ورتلو هغه یې اوچت کړل. بیا هغوی نران او ښځې یو ځای ودرول. هغو ته یې ګوت څنډنه وکړه. له مسلمانانو سره د دوی دا سلوک نوی نه و. په کومه نه په کومه بهانه به د هغوی د کورونو تلاشي هر وخت کېدله. له هغه څخه وروسته هغوی ته په همدې توګه ګوت څنډنې کېدلې، مګر تر اوسه پورې ایرانیانو ته معقوله پلمه نه وه ترلاسه شوې. یو قومندان مسلمانانو ته وویل د شپې د اوبله په نږدې سیمو کې په یوې پوستې باندې ډېر سړیو شباخون وهلی دی. زموږ یو قومندان او 80 سپاهیان وژل شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي. کله تاسو څخه کوم نارینه یا ښځې له ډلې څخه کوم یو سړی موږ ته راوښایي او یا یې ونیسئ، هغه ته انعام ترلاسه کیږي. له نقد انعام څخه پرته هغه ته د دې فصل نیمایي برخه ورکول کیږي. هغه په ټولو باندې نظر واچولو ویې ویل ووایئ چې له تاسو څخه څوک غیر حاضر دی. ټولو یو بل ته کتل، مګر هغو دا نه کتل چې څوک غیر حاضر دی. د هغو سترګو خدام لټولو. هغه له 3-4 ورځو څخه له کلي ورک و. ټولو ولیدل خدام هلته موجود و. ټولو د اطمینان ساه وکښله. بیا ډېر غږونه اوچت شول چې هیڅوک هم غیر حاضر نه دی. د ایرانی پوځیانو له تګ څخه وروسته چاته چې ښکاره وه چې خدام 3-4 ورځې ورک و، هغو په وار وار له هغه څخه پوښتنه وکړه چې هغه چیرته تللی و. خدام هر چاته دا ځواب ورکولو چې زه د شمر له ویرې څخه تښتېدلی وم. په هغه ورځ په باغ کې په کار کولو کې زهرا او خدام یوې ګوښې ته شول او هغه ځای ته لاړل او کېناستل چیرته چې هغوی هیڅ چا نه شو لیدلی. زهرا له خوښۍ څخه لکه لیونۍ غوندې شوې وه او هغې هره ګړۍ د خدام بلاګانې اخیستلې. هغې له خوښۍ څخه په رېږدېدونکې ژبه وویل او پوښتنه یې وکړه دا څنګه وشول خدامه؟ خدام وویل دې ته د الله جل جلاله مرسته وایي زهرا. اوس مه وایه چې الله جل جلاله مرسته نه کوي. زهرا په فکر کې شوه او د خدام په څېره باندې نظر خښ کړ او په لږه پریشانه لهجه کې وویل رښتیا ووایه خدامه، شمر خو تا نه دی وژلی. وایي د شپې د دښتې غلو ډېرې لویې ډلې د شمر په پوستې هغه وخت شواخون ووهلو کله چې هغه په شراب او ګډا کې بدمسته و. داسې خو به نه وي چې ته له هغو ډاکوانو او غلو سره. د خدام ناڅاپي خندا د مسعود د لور خبره پوره کېدو ته پرې نه ښوده. په زهرا باندې احساسات دومره غالب شول چې هغې هیر کړل چې خدامه ته یې څه ویلي وه. خدام په خندا کې یو راز پټ کړی و او په زهرا باندې د احساساتو بلا خوره کړه او د هغې له مخې دا راز لرې کړ. زهرا ته دا خطر نظر ته راغلی و چې خدام له اندازې څخه زیات زړور، غیرتمن او په جسماني لحاظ سره طاقتور دی. څه داسې خو به نه وي شوي چې هغه د شمر د وژلو لپاره د غلو له ډلې سره یو ځای شوي وي. په هغه زمانه کې به دښتي غلو د پوځي ډلو په څیر خپل یرغلونه کول. هغو د مسافرو قافلې شو کولی او که د پوځ په مقابله کې راتلی نو هغوی به یو ځای مقابله کوله او جنګېدل به او په جنګېدو کې به داسې له سترګو څخه ورک کېدل لکه څنګه چې د دښتې شګو او د شګو غونډیو هغوی خوړلې وي. زهرا څو ځل لیدلي و چې 2-3 مسافر راغلل. د کوم مسلمان په کور کې به د شپې پاتې شول او کله به چې سهار شو بیا به لاړل. هغوی چې کله راتلل نو خدام او د هغه په څېر 3-4 نوي ځوانان به زیات وخت له هغو سره تېراوه او د هغو له تګ څخه وروسته به نوي ځوانان په عجیبه کارونو بوخت شول. زهرا دا هم لیدلي و چې د مسافرو له تلو څخه وروسته به د مسلمانانو قبیلو مشران سره یو ځای کېدل او کېناستل به
او له یو بل سره به یې په غوږونو کې خبرې کولې. بیا چې کله مسلمانان په کروندو، باغوانۍ او نورو کارونو کې مصروفېدل، نو دا مشران به د هغو په منځ کې ګرځېدل را ګرځېدل او له هغو سره به یې داسې خبرې کولې. خپل دین مه پرېږدئ، د الله جل جلاله مرسته راتلونکې ده. اورپرستي طاقتوره دي، ډېر طاقتوره دي، مګر هغوی له الله جل جلاله څخه زیات طاقتور نه دي. ثابت قدم اوسئ، د ظالم لاس پرې کېدونکی دی. الله جل جلاله د مظلومینو سره دی. یو ورځ یو سړي له شور څخه په ډک غږ وویل: اخر کله په الله جل جلاله قسم ته دا وایې چې موږ همداسې ظلم و ستم وګالو او غلي واوسو او ستا خبرې واورو؟ که نن موږ ووایو چې موږ مسلمانان نه یو، نو د غلامۍ زنځیرونه ماتیږي. یو مشر له هغه سړي سره یو ځای بل کار کوونکي سړي ته وویل: هغه ته ووایه، هغه په ښه توګه پوه کړه. هغه ته ووایه چې په دې سیمه کې چې دا د پیړیو زړه کنډواله ولاړه ده، د الله جل جلاله لاس له همدې څخه وینو کې هم هغه راز و کوم چې خدام له زهره بنت مسعود څخه پټ کړی و. د ایراني قومندان شمر په پوستې باندې چې دومره سخت شواخون وهل شوی و، هغه لومړی شواخون نه و، خو د اوبله په سیمه کې دا لومړی و. دا پوسته د دې لپاره چې ودانیو ته نږدې و، نو په همدې وجه هغو مسلمانانو ته معلومات شوی و. د عراق په سرحدي سیمه کې په 2مه 3مه شپه د ایرانیانو په یوه څوکۍ باندې همداسې شواخون وهل کېدلو، او شواخون وهونکو به پوستې کې چور او تالان او وژنه کوله، او له هغه ځایه به څه مال او سامان هغو ته ترلاسه کېدلو، هغه یې له ځانه سره وړل او تلل. ایرانی پوځیانو 2 ځلې دا ځوابي کارروایي وکړه چې په زیات شمېر کې اسواره په شواخون وهونکو پسې لاړل. له دې شنې او ښېرازې سیمې څخه په وتلو سره به دښته شروع کېدله چې هواره دښته نه وه. هلته د شګو ګردې او اوچتې غونډۍ وې. مخکې ډېر لوی زوړ و، په کومو کې چې د عجیبو غریبو شکلونو وړې غونډیګانې ولاړې وي. د شګو غرونه و، له کومو څخه چې لکه اور غوندې د لمبو وتل محسوسېدل، ډېرې تودې وي. دا ویرونکې سیمه چې په میلونو خوره وه، د دښتې بلد کسان په هغې کې تلای شوی. د کوم پردي هلته تلل هم ناممکن و، او هلته په تلو سره بیرته ژوندي راتلل ناممکن و. په دواړو ځلو کې د ایرانی پوځ د اسورو ډلو پایله دا شوه چې هغو ته به د اسونو او انسانانو د پلونو چاپونه ترلاسه کېدل، چې په ښکاره به یې ویل چې دا یوه ډله ده او د شپې شواخون وهونکي همدا ډله کېدلی شي. مګر دا چاپونه نه، بلکې هغوی یې رسا مرګ خولې ته بیول. د ایرانی پوځیانو ډلې چې کله په لومړي زوړ کې ورننوتل او پوره ډله به زوړ ته ورننوتله، نو په هغو باندې به د غشو بارانونه په ورېدو شول. په لومړي باران کې څو سواره زخمیان شول. ټپي آسونه له ولکې څخه ووتل، هلته او دلته وتښتېدل. په ټوله ډله کې منډې رامنډې شروع شوې. په هغو باندې غشي راورېدل، مګر د تیتېدو په وجه باندې غشي خطا کېدل. په تاو راتاو دې زوړ کې یو څو آسواره راووتل. د هغو په لاسونو کې برچې وې. د هغو کمیسونه ډېر اوږده او په سرونو باندې تورې ټوټې داسې تاوې شوې وې چې د هغو څېرې او غاړې هم پټې شوې وې. د هغو یوازې سترګې ښکارېدلې. د هغو آسونو په قدمونو کې او د هغو سړو په بازوګانو کې داسې تیزي او چالاکي وه چې ایرانی سواره کوم چې له مخکې څخه هم په ویره کې وه، په برچو باندې زخمیان شول او په لوېدو شول. په هغو کې څه کسان وتښتېدل. هغه خو د غونډیو او کمین ځایونو څخه ووتل، مګر د شګو په ګردو غونډیو کې ورننوتل، نو هغوی په ګرځېدو شول. په هغو په سلهاو غونډیو کې چې له یو بل سره څنګ په څنګ ولاړې وي، په 3-4 میلو لویوالي کې خورې وي. همدا خطر وي چې کوم پردی د هغو دننه لاړ شي، نو هغه هملته دننه ګرځي را ګرځي، وتلی نه شي. اخر ستړی کېږي او کښیني، له تندې څخه یې په حلق کې اغزي را ټوکېږي، او د ریګستان دا ګرد بوتان هغه په ډېر اذیتناک مرګ وژني. په دویم ځل د ایرانیانو په سوارې ډلې باندې په کوم بل ځای کې همداسې حمله شوې وه، او سواره خواره شوي وه او تښتېدل. نو هغو ته یو آواز واورېدل شو: د زرتشت عبادت کوونکو، زه موسنا بن حارثه یم، زردشت له ځانه سره راولی. هرمس ته دا نوم ووایي.
د دې ایرانۍ ډلې چې کوم سواره ژوندي بیرته لاړل هغه نیم ژوندي وو. هغو خپلو قمندانانو ته وویل چې هغو په دښته کې دا غږ واورېدل. له هغه څخه وروسته د ایرانیانو په سرحدي څوکیو باندې حملې کېدلې، مګر هغو د حمله کوونکو شاته لاړل، مګر د هغو د موندلو زیار یې ونه ایستلو او دا جرأت یې ونه کړ چې هغوی ومومي. د ځینو حملو څخه وروسته به دا غږ اورېدل کېده: اورپرستو، زه مثنی بن حارثه یم. بیا مثنی بن حارثه رضی الله عنه د ویر یو نوم وګرځېد. ایرانی پوځیان له دې نوم څخه په ویرېدو شول. هغو د مثنی بن حارثه رضی الله عنه یا د هغې د ډلې د کوم یو سړي د نیولو ډېر زیار وایست، مګر چې کله به چېرته شواخون ووهل شو نو ایرانی پوځیان د کومو چې جرأت او زړورتیا دا و هغه مثنی بن حارثه رضی الله عنه چې په 633 عیسوي کال د فبروري د میاشتې په یوه ورځ په مدینه کې د یو مسافر په حیث د امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته ناست و. هغه د جنوبي عراق اوسیدونکی او د خپلې قبیلې بنو بکر سردار و. په تاریخ کې داسې اشاره هیڅ چیرې هم نه موندل کیږي چې هغه کله او څرنګه اسلام قبول کړی و. دا د هغه د پلټنې پایله وه چې نه یوازې د هغه خپلې قبیلې بلکې په هغو سیمو کې اوسیدونکو څو نورو قبیلو هم اسلام قبول کړی و. کله چې د یمامه جنگ ختم شو او د ارتداد د فتنې سر وځپل شو نو مثنی بن حارثه په جنوبي عراق کې د ایرانیانو په ضد جهاد شروع کړ. هغه له هغو مسلمانانو څخه چې د ایرانی بادشاهۍ رعیت و یوه ډله جوړه کړه او د ایرانی پوځ په سرحدي څوکیو باندې شواخون وهل شروع کړل. د هغه شواخون به دومره ناڅاپه او تیز چې پوستې والا ته به د ځان برابرولو وخت هم په لاس نه ورتلو او د مثنی بن حارثه رضی الله عنه ډلې به د هغوی صفایي کوله او بیا به غیب شول. هغو په ډېره سخته دښته کې خپله اډه جوړه کړې وه کومه چې هغو د غنیمت له مال څخه ډکه کړې وه. بیا هغه په هغو کلیو باندې شواخون وهل شروع کړل چیرته چې یوازې ایرانیان اوسېدل. مثنی بن حارثه په سرحد باندې ایرانی پوځ مجبور او بېوسه کړی و. د ایرانیانو څو تکړه قمندانان د مثنی بن حارثه په لاس ووژل شول. مثنی بن حارثه رضی الله عنه دویم کار دا وکړ چې د عراق په جنوبي سیمه کې چې کوم مسلمانانو په ظلم او جبر کې ژوند تېراوه هغوی د په خپلو ځمکه شلونکو اثر کې راوستل او هغوی یې متحد کړل. د هغه یوې ډلې د شواخون وهلو کار کولو او بله ډله په کلیو کې اوسېدل او د مسلمانانو په یو ځای کېدو کې زیار ویستلو او هغوی ته به یې هر وخت ویل چې بهر څه کېږي. مسلمانانو د خپلو حمله کوونکو کامیابۍ لیدلې او هغوی مطمئن و. دا و د هغه الله جل جلاله مرسته د کوم په انتظار کې چې هغوی د ایرانیانو زور او زیاتۍ زغملو او خپل دین یې نه خوشي کولو. که نه نو له ظلم او زیاتي څخه د ژغورلو لپاره له هغو سره ډېره اسانه طریقه وه چې له اسلام څخه منحرف شي او اورپرستي وګرځي. خدام زهرا ته ویلي و چې هغه د 3-4 ورځو لپاره غایبېږي. هغه غایب شو. له حمله کوونکو سره یې د هغو په اډه کې ولیدل او هغو ته یې د ایرانی قمندان شمر په اړه ویلي و. د هغو تر پوستې پورې لارښوونه کړې وه. په پوستې مثنی بن حارثه رضی الله عنه امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په تفصیل سره وویل چې هغه د خلیج فارس د غاړو سره او د عراق په جنوبي سیمو په څه توګه د عربي مسلمانانو قبیلې تر خپل اثر لاندې راوستلي او هغوی په اسلام باندې ټینګ وساتل او هغوی تر مځکې لاندې په محاذ کې راټول کړل. امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل په تا دې الله جل جلاله رحمت وي ابن حارثه، که ته د دې مشورې راکولو ته راغلی چې زه په ایرانیانو یرغل وکړم نو زه باید فکر وکړم آیا تا لیدلي نه دي چې د ایرانیانو د پوځ شمیر څومره زیات دی او د هغو وسایل او ذرایع څومره لامحدود دي. موږ له خپل مرکز څخه دومره لرې په لږ شمیر او بې له وسایلو څخه د ډېر شمیر او طاقتور پوځ د مقابلې وړ شوي نه یو، مګر سلطنت فارس مو له نظره هم نه دی غورځولی. مثنی بن حارثه رضی الله عنه په خپله سینه لاس کېښود او ویل امیر المؤمنین، که یو سړی د دومره لوی ملک له پوځ سره ټکر کولی شي
او په هغو باندې د مسلمانانو د عسکري جذبې ویر او رعب کینولی شي، نو زه د الله جل جلاله په هیله دا ویلی شم چې یو منظم پوځ ډیر څه کولی شي. ما د هغه اورپرسته سلطنت دننه کیفیت لیدلی راغلی یم. شاهي خاندان د تخت او تاج لپاره په خپل منځ کې لاس او ګریوان دي. تاسو پوهیږئ چې شهنشاه هرقل فارسیانو ته ډیره لویه ماتې ورکړې ده. د هغه پوځونه د اورپرستو فارسیانو د پلازمینې مدین تر دروازو پورې را رسېدلي وه. له هغه څخه وروسته ایرانیان په خود کې را نغلل. که د هغو عیش پرستی ته وګورئ نو هغوی بیرته د په ځای کېدلو په حالات کې ښکاري، مګر اوس په هغو کې د پادشاهۍ په تاج باندې لوبه روانه ده. یمن د هغو له لاس څخه وتلی دی او د هغه ځای حاکم بازان اسلام قبول کړی دی. د هغه رعیت د هغه زنځیرونه ماتول غواړي. د هغو په محکومینو کې د هغو د جنوبي سیمو مسلمانان زما اشارې او د مدینې د پوځ په انتظار کې دي. امیر المؤمنین وویل په تا دې رحمتونه رحمتونه وي مصنع، بېشکه ستا خبرې زما زړه ته راکوزېږي. زما راتلونکی قدم به هلته وي چیرته چې ته ووایې. آیا دا به بهتره نه وي چې زه د سالارانو له مجلس سره خبرې وکړم؟ مصنع بن حارثه وویل ای امیر المؤمنین، فیصله به هغه وخت بهتره وي چې له سلا مشورې څخه وروسته وشي، مګر زه له امیر المؤمنین څخه اجازه غواړم چې زه چې څه ویل غواړم هغه ووایم. دجله او فرات چې چیرته یو ځای کېږي د هغه ځای په لویه سیمه کې عربان ودان دي چې ټول مسلمانان دي، ځکه هغوی د اورپرستو پادشاهانو د زور او زیاتي نښه ګرځېدلي دي. په جوماتونو کې د لمانځه لپاره نه پرېږدي. د فارسیانو له لاسه د هغو ځانونه او د هغو عزت خوندي نه دی. د مسلمانانو په زیار او کوښښ فصلونه راشنه کېږي، بیا یې وپالي. کله چې پاخه شي نو اورپرستې پوځیان یې اوچتوي او له ځانه سره یې وړي. هلته مسلمانان کروندګر دي او هغه سپک مخلوق ګڼي. د هغو په ضد تور یوازې دا دی چې هغوی مسلمانان دي او د کفر په طوفان کې هم هغو د اسلام شمع روښانه ساتلې وه. امیر المؤمنین، که ته کینی او دا خیال وکړي چې دښمن زورور دی نو هغه ورځ په ورځ زورور کیږي او مسلمانان ناهیلي کیږي او د خپلې ښېګڼې داسې طریقه سنجوي چې له اسلام سره مخالفه وي. زما حمله کوونکو چې کومې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او ستا د پوځ لپاره یې چې کومه ځمکه هواره کړې ده هغه به د دښمن په ګټه کې لاړه شي. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مظلومو مسلمانانو د مرستې لپاره نه رسېدلو؟ خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل په الله جل جلاله قسم، زه د هغو د مرستې لپاره وررسېږم. او تر خپل څنګ ناست له یو سالار څخه یې وپوښتل د ولید زوی چیرته دی؟ هغه ته ځواب ورکړ شو په یمامه کې ستا راتلونکي حکم ته انتظار کوي امیر المؤمنین. خلیفه ابوبکر رضی الله عنه وویل کوم تیز تلونکی قاصد ولیږه او هغه ته پیغام ولیږه چې ژر مدینې ته راشي. د فارس له پاچاهۍ سره موږ د الله جل جلاله له تورې څخه پرته ټکر نشو کولی. خلیفه له مصنع بن حارثه رضی الله عنه سره په خبرو شو او ویې ویل او ته مصنع بیرته لاړ شه او د عربو قبیلو څومره سړي چې د جنګېدو لپاره یو ځای کولی شي یو ځای کړه. اوس به ته په ډاګه جګړه ترسره کوې چې ته د شواخونو او ناڅاپي حملو په څیر جنګېدلی شي هم وجنګېږه، مګر په خپلو فیصلو کې به ته آزاد نه وي. خالد رضی الله عنه به اعلی سالار وي، ته به د هغه د فیصلو پابند وي. مصنع بن حارثه وویل تسلیم امیر المؤمنین، یو عرض بل دی. په هغه سیمه کې چې د عربو قبیلې دي هغه ټولې مسلمانې نه دي، په هغو کې شیعان هم شته او د نورو عقیدو خلک هم شته. هغه ټول د اورپرستو خلاف دي. د فارس اورپرست له هغو سره هم هغه سلوک کوي چې له مسلمانانو سره یې کوي. که الله جل جلاله موږ ته فتح راوبخله نو له غیر مسلمو عربانو سره همداسې سلوک کول پکار دي څرنګه چې د هغه ځای له عربو مسلمانانو سره کیږي. امیر المؤمنین وویل همداسې به کیږي. چا چې د اسلام په خلاف هیڅ نه دي کړي اسلام د هغو د پریشانۍ لامل نه ګرځي. ته همدا نن باید بیرته روان شي. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو،
دا وه د ویستلي توري ناول 50مه برخه چې ما عتیشه اخندزاده د روضة العمومن په همکارۍ تاسې ته وړاندې کړله. تر بیا او بلې برخې چې موږ ستاسې په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو سپارو. تاسې د راتلونکې برخې څو په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ. ښه شپه، خوبونه. خالد رضی الله عنه په هغه وخت کې په یمامه کې و. د هغه دواړه نوې مېرمنې لیلا او د مجعه لور له هغه سره وي. د امیر المؤمنین د پیغام په موندلو سره خالد رضی الله عنه له یمامه څخه وخوځېد او مدینې ته ورسېد. امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل هغه دلته راغلی و. کوم جهاد چې هغه شروع کړی دی په هغه کې د هغه هیڅ شخصي ګټه نشته. ما د دې لپاره تر هغه غوښتلې چې له تا سره مشوره وکړم چې مرسنا له موږ څخه چې کومه مرسته غواړي هغه ته یې ورکړو یا د هغه وخت انتظار وکړو چې کله موږ د ایرانیانو دومره لوی طاقت په ضد د جنګېدو وړتوب پیدا کړو. خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خالد رضی الله عنه ته دا هدایت ورکړ او رخصت یې کړ چې هغه د خپل لښکر له ځانه سره واخلي او د عراق په لوري دې وړاندې تګ وکړي. د مثنی رضی الله عنه حمله کوونکو د عراق له سرحد څخه لرې په یوه سخته تېرېدونکې سیمه کې اډه جوړه کړې وه. برچې او غشي او لیندۍ چې په کورونو کې په پټه او غلا جوړېدلې هغه به د شپې په تیاره کې هغې اډې ته رسېدلې. له کلو څخه ځوان سړي هم ورک کېدل شروع شو. د ایرانیانو په سرحدي څوکیو او د هغو په پوځي قافلو باندې د مسلمانانو شواخونونه له پخوا څخه زیات شوي وه. خالد رضی الله عنه چې کله لاړ او خپل پوځ ته اعلان وکړ چې څوک خپل کور ته بیرته غواړي لاړ شي هغه تللی شي، نو د هغه په 10,000 کسیز لښکر کې یوازې 2,000 کسان پاتې شول. 8,000 کسان مدینې ته روان شول. خالد رضی الله عنه د خلیفه په نوم پیغام ولیکه په کوم کې چې هغه لیکلي وه چې له هغه سره یوازې 2,000 کسان پاتې دي. امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه نوي ځوان ته وویل قاقا خالد رضی الله عنه ته د مرستې ضرورت دی، تیاری وکړه او بې له ځنډه یمامه ته ورسېږه او هغه ته ووایه چې زه ستا مرستې ته راغلی یم.